كان عندي برنامج طبخ. ما د سوریې په تلویزیون کې د پخلي پروګرام پر مخ بیوه. جرمني ملګرو وهڅولم چې دلته هم دې کار ته ادامه ورکړم. ما خپل کاروبار د کوچني شرکت یا GBR په بڼه پرانیست. موږ اوس د کډوالو د ګډ استوګنځي لپاره یو پخلنځی لرو کوم چې په برلین کې موقعیت لري. دا ځای ما د خپل پخلنځي لپاره کرایه کړی دی. اول ما بلشت بدي د پیل لپاره ځینو اسنادو ته اړتیا وه. ما لومړی د مالیې له دفتر یا فینانس عام څخه د مالیې شمیره یا شتویا نمبر ترلاسه کړه. قدمت عليه بالفینانس عام. ثاني شيء دوهم ګام د سره کارت اخیستلو. من الامت بتروحي على امت. دا کارت د روغتیا اداره یا ګیزونهایټس امت ورکوي. دا د روغتیا په پام کې نیولو سند دی. بالامت المتخصصه. دریم ګام د سوداګرۍ په اداره ګیور بامت کې د کاروبار ثبتول دي. الGBR يلي هي الشركه. د کاروبار د ټاکلو لپاره ډېر ډولونه شته. ما GBR شرکت پرانیست. د واړه کاروبار لپاره GBR او د غټ لپاره ډېر وخت GmbH کاریږي. اي حدا لازم يبلش ببزنس. که څوک غواړي په جرمني کې کاروبار پیل کړي، لومړی باید یو سوداګریز پلان ولري. که جاب سنټر ستاسو ملاتړ کوي، خپل پلان هغوی ته وړاندې کړئ. دوی به د منلو او نه منلو په اړه پریکړه وکړي. جاب سنټر زما پلان رد کړ، خو نورې لارې هم شته. تاسو باید خطر ومنئ. بدي انصح نصيحه. زه د تجربې له مخې دا سپارښتنه کوم چې له خپلو ګاونډیانو یا دوستانو د معلوماتو په اړه پوښتنه مه کوئ، حتی که هغوی په دواړو تجربه هم لري، ځکه قوانین په دوامدار ډول بدلیږي. تكونوا على يقين بالشيء اللي بده يصير معكم لقدام.